څه کسان زموږ د تره زامن اوس هم د پاکستان سټر جیل کې پراته دي. نو لکه څنګه چې د مسلمان دښمن شیطان دی او داسې د افغان دښمن پاکستان دی. او ویلې چې کور به کرایي مې 4000 وه او 6000 ته زه یې ته نویستم بل ته یې په 6000 ورکړي. کله اټکه پورې زموږ خپل افغانستان دی یا اټک نه یې خواته بیخي پاکستان شته نه. څه پکې شته نیول پکې شته ډوال ډبول پکې شته پوه شي ماشومان به دې پاتې شو ته به په جیل کې پروت وي. د پاکستان پوځ چې دی دا سیکولر دی په اسلام باندې نه دی ولاړ کړی چې د اسلام او د پاکستان مسله راشي بیا اسلام پرېږدي په خپل پاکستان باندې درېږي. څنګه ته به کډوال نه زه کډوال وم تقریبا 20 کاله زموږ مشرانو په پاکستان کې تیر کړ. هغوی ویل چې په افغانستان ته به موږ لاړ شو موږ به هلته څه شی کاروبار کوو. شکر الحمدلله هلته په پردي کورو کې پراته وو دلته شکر الحمدلله خپل کورونه هم دي. پاکستان خو موږ سره ډېر زیاتی وکړ ټول عمر یې زموږ په سر باندې دا مواد او حساب کتاب یې واخیستلو. اخره کې اوس زموږ افغانان راځي هغې نه سامانونه یې څارئ سامان نه ورکوي پیسې ترې نه چور کوي په لارې په عذابئ. د کوزې پښتونخوا څخه دلته را کډوال شوي دي د هغوی سره به هم خبرې اترې وکړو. په سلامونو نیکې هیلو احتراماتو هرکلی ستړي مه شئ جوړ په خیر. قدرمندو لیدونکو دا چې د کوزې محکومې پښتونخوا څخه افغان مهاجرین په جبري شکل راشنمو کېږي دا د خواشینۍ خبره نه ده ځکه چې زموږ هیواد ماشاءالله ښکلی دی زموږ هیواد جوړ دی دلته امن دی سکون دی دا هیواد د ښایستونو یوه نمونه ده. کوم چې له هغې ځای څخه دلته راځي په لومړیو کې ځینې یو څه اندېښنې لري د کاروبار په اړه باندې د کور په اړه باندې د زندګۍ په اړه باندې. خو دلته چې کومه خلک اوسېږي د دوی ژوند هم انشاءالله خوشحاله دی ځکه داسې نه ده چې دلته څوک د لوږې څخه ومري. حتما په هر ځای کې ستونزې مشکلات وي ستونزې مشکلات به سره خپلو منځو کې حل کوو. په خپل هیواد موږ او تاسو قدرمند یو عزتمند یو په پردي هیواد کې زموږ او تاسو عزت نشته دی. لیدونکو دا چې دا څومره ورځ ده چې افغان کډوال خپل هیواد ته راستنېږي نو په همدې اساس باندې د هیوادوال نظریات راخلو چې کوم کډوال دلته راځي د هغوی ژوند څنګه دی په څنګ کې زموږ د هیوادوالو د هغوی سره همدردي څنګه ده او څومره هیوادوال هغوی ته ډاډ ورکولی شي. د خپرونې کوربا زه سراج الدین پژوا کې د کیمرې برخه کې رسره ملتیا شفیع الله همدرد کې ناظر لیدونکو د همدې په تړاو باندې د هیوادوالو نظریات راخلو که چېرته وتوانېدو هغه کډوال چې اوس د کوزې پښتونخوا څخه دلته را کډوال شوي دي د هغوی سره به هم خبرې اترې وکړو. تر وروستیو پورې سره مله پاتې شئ او دا خپرونه وڅارئ. قدرمندو بیا هم ستړي مه شئ ښه راغلاست. دا چې زموږ موضوع دا ده چې افغان کډوال له کوزې محکومې پښتونخوا څخه برې پښتونخوا ته رالیږل کېږي یا په خپله یا په جبر باندې. مشر سره ناست البته ځکه کینو په دې چوکۍ ناست چې حاجي صاحب معیوبه دی. ښه چې ستړی مه شئ ښه راغلاست په خپرونه کې. ته هم ستړی مه شئ الله دنیا او آخرت ښایسته کړه. ډېره مننه. لیدونکو ته د ځان ور وپېژنه نوم مبارک دی. الحمدلله زما نوم محمد ایوب دی او د خوست ولایت اوسېدونکی یم او اوس فعلا په ننګرهار کې قرار لرم. په چکر راغلی په چکر راغلی یم دلته. د ننګرهار خلک څنګه دي مېلمه پالنه څنګه ده؟ الحمدلله ننګرهار ډېر ښه خلک دي. د ننګرهار په ولایت کې د ټول افغانستان په سطحه عمومي مرکز دی د تبلیغیانو هلته جوړ دی د تبلیغیانو هغه جوړ ته موږ راغلي یو قریبا په زرهاوو خلک راغلي دي. ننګرهار ولایت ته ښه مېلمنپل یعنې مېلمن نوازه خلک دي زموږ ښه هغه یې کړی دی اکرام یې کړی دی بس الله دې اکرام وکړي. که تاسو دا ورته ووایئ چې زموږ افغان کډوال له هغې ځای څخه راشلل کېږي په جبري شکل باندې په اړه څه نظر لري تاسو؟
ولا موږ خو داسې وایو چې په یو وخت کې به موږ وایو چې پاکستان زموږ دویم د هجرت کور دی او د پاکستان عوام چې دا ډېر نیک خلک دي او پوځ چې دی دا ډېر ظالم پوځ دی په اسلام باندې نه دی ولاړ او دا خلک چې اوس راځي دا مهاجر د سره ډېر ظلم کوي خپل سامانونه چې دي خپل موټرې چې دي خپل بسترې چې دي خپل لمرۍ صندوقونه چې دي ان ورسره پرېږدي ټولې ځینې ایثار کړي دي نو لکه څنګه چې د مسلمان دښمن شیطان دی او داسې د افغان دښمن پاکستان دی او د یو خانه مکري دی بل خانه مربي او پاکستان زموږ سره که موږ هر څومره وروري ورسره کړې ده پاکستان پوځ چې دی دا سیکولر دی په اسلام باندې نه دی ولاړ کړی چې د اسلام او د پاکستان مسله راشي بیا اسلام پرېږدي په خپل پاکستان باندې درېږي آینده وطن پرستی کوي دین پرستی نه کوي او اوس دغه افغانانو سره ډېر ظلم کوي په ظلم جبر افغانستان ته راوشړل خپل سامانونه ځینې واخیستل او چې په کوم رقم ته ظلم ورسره کېږي هغه ظلم ورسره وشو هلته چې کوم کډوال دی باید څه وکړي هلته هماغه د بېزتي په خاطر پاتې شي او که راشي خپل هېواد کډوال ته زما دا ترشیا ده مخ خپل هم کډو پاکستان کې وي په میرامشاه کې اوسېدو وایم چې اب افغان وي چې خپل افغان وطن ته راشي ځکه چې افغانستان خو افغانستان دی د افغانستان کې که د جواري ډوډۍ خوري په باندې د شکر وبسي او که په پاکستان کې وریجې غوښې خوري په دا شکر نه وبسي ځکه چې پاکستان زموږ دښمن دی موږ ته ښه ورځ نه ګوري یا ورې په ژمي کې راوشړل یخ وو اوس یې په ګرمۍ کې راوشړل دلته خلک سرپران نه لري او په تکلیف دي خلک هم د افغانستان د ملت سره دښمني کوي دغه دلته چې کوم خلک راځي پر مثال د هغې چې کوم کډوال دلته راځي د افغان په حیث باندې چې دلته تاسو اوسېږئ موږ ټول دلته اوسېږو څومره ډاډ ورکولی شي چې انشاءالله دلته به خوشحاله وي انشاءالله افغانستان ټول خلک کومک ورسره کوي ټول ولسونه کومک ورسره کوي خصوصا اسلامي امارت ورته ولاړ دی کمپونه ورته جوړ کړي دي دا هم کومک ورسره کوي او ټول افغانان ورته خوشحاله وي چې الله دې په خیر راولي او ټول مهاجر باید راشي نور د پاکستان غلامي ونه کړي دا چې موږ که پاکستان یادوو هغه څه هم زموږ خپله ده که نه خو اوس یو ځینې مجبوریتونه دي په همدې خاطر به دوی دلته راشي چې وخت راغی انشاءالله موږ تاسو به هر څه کوو انشاءالله اټکه پورې زموږ خپل افغانستان دی یا اټک نه خواته بیخي پاکستان شته نه هم مربوط د هندوستان دی لکه بوتان لکه برما لکه پاکستان دا ټول په هندوستان پورې تړلي دي او یا اټکه پورې افغانستان دی او نو یا اټکه پورې ښه خلک دي اټک نه وروسته چې دي هم د افغانستان دښمنان دي هم د مسلمانو دښمنان دي د ټول نړۍ د مسلمانانو سره دښمني لري ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ چې خپل وخت دې موږ ته راکړی تاسو نه هم ډېره مننه عالم دنیا او آخرت ښایسته کړه الله په عمر برکت کړي سره مشر ډېر ښکلې خبرې وکړې خپل هېواد ته راشئ دا دومره هېوادوال چې په دې خپل هېواد کې اوسېږي په عزت سره اوسېږي ولا که څوک دلته د لوږې نه مړه شوي هر سړی خپل ژوند کې خوشحاله ګرځېږي دا حاجي صاحب اوس د خوست نه راغلی ننګرهار ولایت ته ښه خوشحاله ګرځېږي ځان له دا نه په میلیونونه افغانان دلته چې اوسېږي انشاءالله ژوند یې برابر دی کاروبار انشاءالله برابرېږي په لومړیو کې به لږ تکلیف وي دا هم حل کېږي امنیت د قراري ده د خپل ژوند نه خوند واخلئ د خپل هېواد د منظورو نه خوند واخلئ پردي هېوادونه پردي ملکونه دا په درد نه خوري همداسې ده که نه حاجي صاحب بلکل ډېره مننه چې موږ ته د خپل وخت راکړی کور ودان الله یې لره خوشحاله بیا هم لیدونکو ستړي مشئ جوړ په خیر دا چې د کډوالو په تړاو باندې هېوادوال نظریات راخلو دوه وروڼه ورسره ولاړ دي ته نظریات به واخلو السلام علیکم ستړي مشئ هم ستړی مشئ مننه سلامت ډېره مننه ورور دا چې په اوس وخت کې کډوال راځي ستاسو نظر او په لومړیو کې مو نوم واخلئ په اړه مو نظر واورو مهرباني د ټول نه مخکې سلامونه تاسو ته او ستاسو د یوټیوب چینل نه د افغانستان غیور ملت ته زما نوم صداقت الله تاج د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د ننګرهار پوهنتون یو تن محصل یم او کډوال دا چې وطن ته راشي دا ښه دی چې وطن جوړ شي تر کومه په بل وطن کې ذلیله ګرځي او د خپل وطن د اقتصاد د پرمختګ دپاره د هوساینې دپاره د ښه ژوند کول دپاره خپل استوګنځي ته باید د خپلو خاپوړو ځي ته راشي باید خپل هېواد ته پرمختګ وکړي خپل هېواد ته د خپل هېواد کې په سوله او په ارامۍ په ارام فضا کې ژوند وکړي ځکه اوس اسلامي امارت نظام قایل شوی دی او په سراسر افغانستان کې سوله او امن دی هېڅ نوع خطره نشته دی او موږ ورته هرکلی وایو کډوال ته ښه راغلاست ورته هر کله دې راشي دی خپل وطن دی او کوم چې هلته کوزه پښتونخوا کې اوسي آیا هغه زموږ هېواد نه دی
کوزه پښتونخوا هم زمونږ د هیواد برخه ده خو د یو څه ستونزو له امله اوس لږ شاته شوې ده خو د هغې په تړاو به وروسته خبرې د هغې په تړاو به دا زمونږ تدابیر به نیول کېږي خو دا دغه نه پاتې کېږي دا چې کډوال راشي زمونږ خپل وطن ته دا د هم د کډوال په ګټه ده زمونږ د افغانانو په ګټه ده ځکه دا هر وګړی په دې کې حق لري چې په خپل هیواد کې ژوند وکړي په هوساینې سره په آرام فضا کې ژوند وکړي زده کړې وکړي او مننه خوشحاله اوسئ لیدونکو دا څنګه چې کوم مشر ولاړ دی دا هم افغان کډوال دی دوی هم په پاکستان کې وخت تیر کړی دوی هم اوس راغلي دي پوښتنه به تنه وکړو دغه ځای کې پشخاني دام لګولي خرڅولي ځان دې پرې وړي کاروبار برابر کړی دی یعنې مخکې هلته اوسېدل اوس راغلي خپل هېواد ته لکه ستړی مشر راغلاست ډېره مننه لیدونکو ته ځان وروپېژنه زه خان افضل یم زه د پاکستان نه راغلی یم کډوال یم او غواړم چې خپل هېواد کې ښه ژوند وکړم او اوس د یو کاروبار شروع کړی وړوکی غوندې پشخاني خرڅې څنګه د کاروبار د کېږي نه کېږي با شکر دی گزاره کېږي خو داسې کاروبار نه دی دا خو هسې یو ټکه چال موږ روان کړی دی کاروبار هم نشته دی او موږ دا غواړو چې د خپل وطن کې ځان ته کاروبار برابر کړو او خپل وطن کې دا باقي وخت تېر کړو څومره وخت تاسو په هغې ځای کې اوسېدئ څومره ژوند موږ هلته 40 کاله تېر کړي دي 40 کاله په پاکستان 40 کاله یې تېر کړه بیا ولې راغلئ دلته خو پردی هیواد پردی موږ یې راوشړلو ویل چې ځئ خپل هیواد ته لاړ شئ او موږ غواړو چې خپل هیواد کې موږ ته ځان ته ښه ژوند برابر کړو په هغې ځای کې تاسو څه کاروبار کوئ په هغې ځای کې موږ د منډۍ کار کوو د سبزۍ او د فروټو او دلته راغلي اوس خپل هیواد ته د پشخانې هم لګولې دي موږ اسلامي امارت نه دا غواړو چې د مهاجرینو ته د کار زمینه برابره کړي خپل عوام ته کار برابر کړي عوام زیات بیروزګاره دی کارونه مزدوري نشته دی او بس خپل هیواد کې څومره په سکون دومره درته وایم شکر دی الحمدلله سکون ډیر دی امن دی اسلامي امارات دی اسلامي قانون دی خوشحالي یو پکې خو دا کاروبار مزدوري هم نشته دغې ته لږ خفه یو هلته په هغې ځای کې تاسو کوم تکلیفونو سره مخ وکړئ چې راړولئ تکلیفونه خو ډېر زیات دي قسم قسم تکلیفونه دي پردی هیواد دی او لکه ګوره اکثره کډوال چې دی نیول زندانونو ته وړل وهلې ډبولې دغه کیسې هم راته دا هر څه پکې شته نیول پکې شته ډوال ډبول پکې شته پوه شي ماشومان به دې پاتې شو ته به په جیل کې پروت وي بیا به راخلاص شو راجانه ماشومان به دې په یوه ته به په بله وي نو ستونزې زیاتې دي اکثره کډوالو سره چې کوم د کور اکثره سامانونه چې وو یا په اصطلاح پیسې چې وي دی هم نه ورکولې اکثره خلکو نه سامانونه ایثار کړه پیسې دې ایثار کړې د مالونه دې ایثار کړه او مشکلات ډېر زیات دي مهاجرینو ته نه انشاءالله موږ نه خو څه نه دي ایثار کړي او نه دومره سامان و موږ سره خو خلکو نه ډېر دا لاهور نه پنجاب سیډ نه چې خلک راغلي دي اکثره سامانونه یې ایثار کړي دي بیا هم ستړي مشئ جوړ په خیر لیدونکو دا چې تاسو خپرونه تر دغه ځایه پورې وکتله موږ یوې راهنما ته راغلو دا چې دوی ته ښکاره پته وي چې په اوس وخت کې د کډوال لپاره کرایي کورونه پیدا کېږي نه پیدا کېږي په څنګ کې ځینې هېوادوال دا شکایت لري چې کورونه که ورکول کېږي په جګه کرایه ورکول کېږي په اصطلاح د کور مالکانو کرایګانې جګې کړي دي د دې په تړاو به د دغې راهنما مشر سره دی مرکه به ورسره وکړو السلام علیکم ستړی مه شئ مننه ژوندی اوسئ مننه خوشحاله اوسئ لیدونکو ته ځان ور وپېژنه نوم مې صابر خبرزی دی د الوطن رهنما مسؤل یم او د سرکه کې رهنما ده خوشحاله اوسئ دغه مهاجرو په تړاو باندې که نظر راکړئ دا چې اوس وخت کډوال زیات راځي لومړی خو دا چې کورونه خالي شته که نشته کرایې په خاطر باندې اول خو کورونه چې دي کورونه پیدا کېږي نه او بیا چې پیدا هم شي نو مطلب موږ ته د اتحادیې نه د عدلي ریاست نه موږ ته هدایت شوی په دې باندې موږ غونډې کړي دي او ناشوي یو چې مطلب دغه د کورونو کرایهګانې د کورونو مالکانو جګې کړي دي دوی جګې کړي او موږ د رهنما په دغه باندې ارتباط باندې موږ سره دغه اتحادي او عدلي ریاست موږ ته دغه کړی دی هدایت کړی دی چې دونه به مطلب کمیشنونه نه اخلئ یعنې مطلب په اصطلاح تاسو چې کور په کرایه ورکوئ تاسو کمیشن اخلئ او کمیشن ودونه نه اخلئ موږ د مهاجرینو ورونو نه کمیشن نه اخلو
دا خبره اوس صحیح ده که غلطه ده چې اکثره مالکانو کورونه زیات ګران کړي دي او ګران کړي دي. داسې مې هم اورېدلي چې د یو کور کې مطلب یو څوک اوسېږي هغه د کور نه وباسي او په ځای دی چې مطلب یو څوک کرایه زیاته ورکړي هغه کور ته راولي. دا صحیح ده؟ شته دا کار شوی دی. دا زیاتره خلکو دا کارونه کړي دي او ماجر مطلب ماجرو ته دغه سهولت مونږ برابرو، خو دا چېرته مونږ سره د کورونو مالکان مني، هغوی نه مني چې 8000 روپۍ کرایي هغو پې 10,000 ته جګه کړې ده، 2000 یې پې جګه تاسو داسې کیسونه راځي که نه راځي؟ راځي، ډېر راځي. دا پرون هم داسې یو کس را سره مخ شو، دا خبره یې راته وکړله او ویې ویلې چې کور به کرایي مې 4000 وه او 6,000 ته زه یې ته نه ویستم، بل ته یې په 6,000 ورکړي. یو ځوان په حیث څه وایي ته ته انصاف ښکاري که نه ښکاري؟ یاره نو دا خو بې انصافي ده، دا خو ښکاره خبره ده چې بې انصافي ده. بل ځوانان باید څه وکړي، هېوادوال باید څه وکړي، دا چې کډوال دلته راځي که نه؟ نو والا ځوانان به څه وکړي، ځوانان خو چې نشي په وس کې چې څه په وس کې هغه ورسره کوي. ستاسو په وس کې همدا وه چې کمیشن بس زمونږ وس کې دغه ده چې بس کوم مهاجر راغی کور ورته پیدا کړو چې څومره وس کېږي ورته کرایي ورته ارزانه کړو او هغه کوم حق چې د موږ ورسره کېږي هغه ته یې وانخلو. بیا هم ستړي مه شئ، جوړ په خیر. قدرمنو اورېدونکو د ځوانانو نظریات رااخلو په اړه د کډوالو، دا چې ځوانان څه وایي. دا ځوان هم وړوکی کاروبار شروع کړی دی، کاروبار یې دی، خپل ملک کې څومره خوشحاله دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره، ښې په خیر راغې، صحتم ښه دی؟ خیره مننه. نوم دې لیدونکو ته واخله. نوم مې محمد سیدا جان دی او اوسېدونکی د ننګرهار یم، د سرخود ولسوالۍ اوسېدونکی یم. څنګه ته خو به کډوال نه یې؟ زه کډوال وم، تقریبا 20 کاله زموږ مشرانو په پاکستان کې تېر کړه. هغوی ویل چې په افغانستان ته به موږ لاړ شو، موږ به هلته څه شی کاروبار کوو. شکر الحمدلله هلته په پردي کورو کې پراته وو، دلته شکر الحمدلله خپل کورونه هم دي، خپل کارونه هم دي. مخکې به م پردي کارونه کول، اوس خدای پاک خپل کارونه راکړي، ښه خوشحاله یو. او زما د نورو افغانانو ته هم دا سوال دی چې خپل وطن ته راشئ، خپل وطن آباد کړئ، دې پردي وطن نه څه غواړئ؟ هغسې هم ذلیله کوي درکوي، بېعزتي هم کوي، زموږ د سیاسرو بېعزتي کېږي، زنانو بېعزتي کېږي، د ماشومانو کېږي. او خپل وطن ته راشئ، امن او امن هم پکې شته دی او ښایسته وخت هم تېرېږي او ښه زندګي هم کېږي او هر وخت خوشحاله وایي چې راشي. تاسو څومره وخت تاسو د تېر کړ پاکستان؟ هلته زموږ تقریبا مشرانو 20 کاله تېر کړه. زما پیدایش هم په پېښور کې خپله شوی دی او دلته چې راغو موږ هېڅ هم نو خبر، دلته خپل وطن کې وګرځېدلو، ښه خوشحاله و، د دې حکومت نه هم ښه خوشحاله و او ښه مرسته هم راسره کېږي او ټول عمر خوشحاله، دوام ورته کوو خپل وطن کې په دې خوشحاله. پاکستان په تړاو څه وایي؟ پاکستان خو موږ سره ډېر زیاتی وکړه، ټول عمر یې زموږ په سر باندې دا مواد او حساب کتاب یې واخیستلو. اخره کې اوس زموږ افغانان راځي، هغې نه سامانونه یې څارئ، سامان نه ورکوي، پیسې ترې نه چور کوي، په لاره یې پازابئ. نو زه یم چې دغه یو خاص ورته کوو چې زموږ د افغانانو سره د پازابتیا نه کېږي او زموږ وطن ته د په خیر خیرت را رخصت کړي. تاسو راتلئ، تاسو د کورنۍ څو غړي خو بندیان یې نه کړل، مطلب وهل ډبول والا زمونږ خو داسې و چې زمونږ به پلاران چې کار ته ووته سبا کار ته به مونږ به پته مو چې زمونږ ته پلار کار نه به سودا راوړي، ترکاري به راوړي، هغه به چې مونږ خبر شو هغه به په محبس کې پراته وو. بیا به چې محبس ته ورغو 50,000 شپېته روپۍ به هغه هر رقم عسکر مونږ نه اخیستلې. بیا مونږ مجبوره شو، مور او پلاران هم هملته پرېښودل او خپله مورګانې او خویندې هم په غرونو په د پیاده او کچاکیو لارو باندې خپل وطن ته راغلو. هغه هم بیا په کلاره بیا ډېرې په عذاب که شپږ میاشتې 9 میاشتې کال قید به یې وخوړلو، هغې بیا راغله. څه کسان زمونږ د تره زامن اوس هم د پاکستان سنټر جیل کې پراته دي. دا چې د هغې ځای څخه راغلی خپل ملک ده، خپل ملک، خپل حکومت، خپله زندګي، خپل کاروبار، څومره خوشحاله؟ ډېر خوشحاله. دغه کاروبار دې جوړ کړی څنګه؟ دا کاروبار څنګه دی؟ هلته به ما چې دی هم دا کاروبار کوو، پردی کار شاګرد وم، 1.5 سل 200 روپۍ کالدارې به یې ورځ راکړه. شکر دی دلته ما ته خدای پاک ورځې 500 هم پاتې کوي، 1000 هم پاتې کوي او الله نه ډېر راضي یم چې خپل کار مې دی. خپل هېواد دا خبره نشته چاپه در باندې ووایي؟ نه دا نشته مطلب وډار شه خپل هېواد. 10 بجې ځم که 1 بجه ځم که 9 بجې ځم، ما ته څوک دا مخې ته نه راځي چې دا ته چېرته ځې چېرته نه ځې. خپل کار سره مې کار نه راشم او کار ته لاړ شم. هلته به مونږ د غلا باندې کار ته وتو، په غلا به کور ته م راتلو لکه یو سړی چې غل یو بازار ته ځي. او ته هم فکر کوم هلته مهاجر وي؟ ستاسو نوم څه دی؟ ما نوم ولید خان. تاسو څومره وخت خاپوړ یې هر شی ما هلته کړی دی. پاکستان پیدایش مې دی، تقریبا 2-3 کاله کېږي سره راغلی. هلته پیدا شوي؟ هو 2-3 کاله کېږي. اوس دلته راغلی خوشحاله یې که ډېر؟ والله شکر دی، خپل وطن دی، څه نه یو خوشحاله، بیا به هم خوشحالي کوي. کاروبار هم څنګه دی؟ والله بس ګزاره روانه، شاګردي باندې روانه. بشر څنګه دی؟
دا کومه هوا چې لګېږي د خپل وطن دا هم یو نعمت دی همداسې ده که نه لیدونکو مخکې د ځوان یادونه وکړه چې دا وکړه چې په هغې ځای کې زموږ کاروبار چې و د بل چا سره مې کار کوو اوس مې خپل کاروبار دی هلته مې کور په کرۍ اوس مې کور خپل دی دا برکت د دې ده چې د خپل وطن سره مینه وکړئ د وطن سره مینه کول په اصطلاح داسې دي لکه د خپلې مور سره مینه کول وطن ایمان دی وطن ژوند دی وطن دی کور مو ودان خوشحاله اوسېږئ چې موږ ته خپل وخت راکړ ښه زندګي ولرئ خوشحاله اوسېږئ بیا هم ستړي مشه لیدونکو جوړ په خیر لیدونکو یو مشر سره ولاړ دی ځوان دی د ځوان په حیث به ته نظر واوړو چې خپل هیواد کې د خپل هیواد کې ژوند کوي د مهاجر یا کډوالو په تړاو به نظر راکوي السلام علیکم ستړي مشه جوړ تکړه ډېره مننه لیدونکو د ځان ور وپېژنه زه محمد ناصر خبرې کوم ولایت کابل ولسوالي پغمان څه کار کوئ دلته لاسګاډي باندې سودا خرڅوم دغه کډوالو په تړاو که نظر راکړئ دا چې خپل هیواد ته راځي ستاسو نظر څه دی ښه خبره چې خپل وطن ته راشي خپل وطن ګل وطن 15 کاله کېږي ما خپله بوټ بازار کې دوکانداري ده زه الحمدلله ښه مزدوري کوم د ورځې میثاقه یو 500 300 400 روپۍ د هره ورځ ماته پاتې کېږي خو زه ډېر فخر کوم الحمدلله په خپل وطن کې پروت یم او د مهاجر نوم راباندې نشته دی خپل همت کوم خواري کوم زحمت باسم او بیګا کور ته ځم ښه ارامه ده ارامي ده بس امن ده سوکالي ده دغه ژوند دی افغانستان یعنی مطلب په اصطلاح دا هغه ویره چې دوی په زړه کې لري خو دلته کور د خپل لګه پردی دی الحمدلله خپل په کرۍ نه دی اکثره چمګاون کې ځینې ظالمان پیدا کېږي چې له کور څخه ځینې زاړه کریاکه خو باسي نوي څوک چې راځي پر مثال 40,000 روپۍ افغانۍ کرۍ وي مطلب بل څوک 15,000 افغانۍ ورکوي د کور څخه یې وباسي دوی خلکو ته څه وایي